إلى جنة الله زوف الشهيد وحي الشهيد. بیورو سوال کړی دی چې خلکو چې څوک سورت یاسین 3 پیری ووایي نو لکه ده چې یو پر قرآن ختم کړو. دی خو د 3 تپوس کوي دې کس نور عدد هم شته یو څلوېښت پیری چې قرآن سورت یاسین قرآن دې ختم کړو 2 شپېته یعنی دې کې د دې صاحبانو اختلاف دی او د اختلاف پکې په دې دی ځکه چې د پیغمبر نه دی ثابت یو چې خپله مرجي ده چې صحیح ووایي نه دا کمزوري خبره ده چې سورت یاسین 1 پیری ووایه 2 پیری یا 3 پیری دته قرآن ختم کو دا کمزوري خبره ده او دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې تفسیر په درسونو کې تفصیلي چې د سورت یاسین په فضایلو کې صحیح حدیث دا نشته دا به زموږ د عوامو ته د بعض فضایل په دې کتابونو کې ویني یا چا ورته بیان کړي او هغه ته پته هم نه چې راځه سوی یم بس دوی پې عمل شروع کړی نو بیا اسانه خبره سورت یاسین وایه او قرآن ختمیږي نه دا کمزوري خبره ده والله اعلم. دا ورور تپوس کړی دی چې قرآن په تهجدو کې د مصحف نه ویل جایز دی او که نه یعنی قرآن مې مخې ته نیولی او زه قرت کوم جایز دی او که نه بلکل جایز دی بلکې دا ښه طریقه ده. اوس یو سړی پاسې د شپې تهجدو ته شوق کوي چې زه د الله سره یې اوږده رابطه وکړم او دغه زموږ د خلکو په شاعري چې سورت اخلاص ورته یادي نو په قل هو باندې به دی څومره لمونځ وکړي او څه خوند به پکې راشي بار بار قل هو الله احد او قل هو الله احد او قل هو الله احد نه په ترجمه پوهېږي نه په معنی پوهېږي نه په تفسیر پوهېږي نو ته نو قرآن یاد دی نو خوند پکې نه راځي بیا په هغه مانځه کې نو د هغه سړي دپاره پکار دی چې قرآن راوالي ځان ته مخې ته ونیسي او هغې نه ښه ښکلی اوږد قرت وکړي دا بلکل ثابت دی. لکه عایشه رضی الله عنها سره یو غلام عمر یو د هغه نوم ذکوان او هغه په روژه کې چې کله لمونځ پړاوه نو قرآن به یې نیولی او دغه شان امام زهري رحمه الله وایي چا دې تپوس وکړو عن رجل سئل عن رجل يقرأ في رمضان چې یو سړی په رمضان کې لمونځ کوي او قرآن یې ځان ته نیولی هغه له جواب ورکړو کان خیارنا یقرؤون فی المصاحف زموږ د دین مشرانو نه وایي دا ثابت دی هغو کړي دي چې په منځونو کې ځان ته څه نیولی مخې ته قرآن یې نیولی نو قرآن نیوه په منځه کې داسې دي جایز دي الا دا چې علما دا وایي بعض علما چې څه په دې فرضي منځه کې مکروه دي یعنې که څوک وکړي لمونځ نه باطلېږي خو څه دي یعنې نه کول غوره دي فرضي منځه کې خو اوس که فرضي منځه کې یو امام ونیسي نو لمونځ د هغه هم صحیح دی او د مقتدیانو لمونځ هغه هم صحیح دی. بیا دې کې دا فایده ته ذکر کړمه دلته د عادت دلته دی هلته نشتي او د هغې وجه دا دی چې د عربو محبت د قرآن سره او په هغې باندې پوهېږي د تراویحو په منځه کې اکثر شاته کسان ولاړ قرآن یې مخې ته نیولی او په هغې کې ګوري نه دا غیر مشروع عمل دی دا نه دي پکار بلکې امام چې کوم قرت کوي په هغې کې به سوچ کې تدبر به کې په هغې کې به فکر کې او دا طریقه صحیح نه ده چې شاته ته هم قرآن نیولی او امام چې کوم قرت کوي نو ستا ذهن ټول دې ته دی چې اوس دا آیت ختم کو دا به شروع کوي دا پاڼه ختمه شو هغه تلاوت کې د هغه سوچ او تدبر او فکر نشته په کوم ځای کې خطا کېږي به په کوم ځای کې به زه فتحه ورکوم نو دا نه دي کول پکار والله اعلم.